www.tcpvpn.com به تاسو سلیکټ کړئ. کله چې خلاص شو نو تاسو به VPN سروس ایسیا انتخاب کړئ. صحیح ده، هغه به سلیکټ کړئ. بیا VPN سرور ان سنگاپور سلیکټ VPN سنگاپور کړئ. صحیح ده. کریټ یوزر نیم اینڈ پاسورډ کلیک کړئ. بیا به تاسو ته دغه صفحه راشي. که به تاسو یوزر نیم ولیکئ، پاسورډ به ولیکئ، ایم ناٹ شی بوټ به ولیکئ. کله مو چې دغه ډک کړو نو بیا به کریټ فریم VPN اکاونټ ووهئ. صحیح ده. ستاسو VPN به جوړ شي. یوزر نیم، پاسورډ، IP، هاست نیم د به هر څه. له دې وروسته به HTTP انجکټر تاسو خلاص کړئ. تاسو به په سیټینګ کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ کلیک وکړو نو SH سیټینګ به کلیک کړئ. دلته تاسو ته مهمه اپشن راځي SSH هاست، SSH پروټ، یوزر نیم، پاسورډ. دغه جدول بیا مطابق تاسو کار تر سره کړئ، کوم جدول چې تاسو وینئ. له دې وروسته به تاسو په پیلوت باندې کلیک وکړئ. پیلوت کې چې کوم تاسو ته جدول درکړی دی هماغه ډول به تاسو کړنلاره وکړئ، کوم جدول چې تاسو په سکرین باندې وینئ. او بیا به جنریټ کړئ او بیا به دلته DNS خانه ګوګل DNS په تاسو سلیکټ کړئ، هغه چې خالی شي دا ډول به شي. د وروسته به تاسو په HTTP پروکسي باندې کلیک وکړئ. HTTP پروکسي کله چې دا خلاص شو نو تاسو به په پروټ کې 88 ولیکئ او IP به خپل IP انتقال کړئ.